أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المائدہ آیت نمبر 95. دې آیت مناسبت لمخ کی سره بالکل ښکاره ده. مخ کی الله تعالی فرمایلیو وای اے مومنانو الله تعالی به ضرور د تاسو امتحان کوي د ښکار په یو شی باندې چې هغې ته به هم د تاسو لاسونه رسی او هغې ته به ستاسو غشي نیزې هم رسی. دا امتحان به الله په تاسو کوي. اوس الله تعالی د کار کولو مزید تفصیل بیانوي په حالت د احرام کې. دا خبر ویلی وه څوک چې د حج او د عمرې نیت وکړي او هغې ته احرام واچوي. د حج او د عمرې احرام خو داسې ده کله چې ته حج ته ځې عمرې ته ځې هلته بیا ځایونه معلوم دي چې له هغې نه وړاندې به ته تېرېږې نه. هلته به ضرور ته د حج د عمرې نیت کوي او احرام به اچوي. مثال د مدینې له پلو نه چې راځې د حج او د عمرې لپاره ذوالحلیفه یا ابیار علی هغه یو ځای ده. هلته مسجد هم ده کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل وخت کې په هغه ځای باندې لمونځ کړی و. اوس په هغې ځای باندې مسجد جوړ شوی نو له هغه ځای نه به ته احرام کوې. په هغه ځای کې به بیا احرام خپل سنن لري، مستحبات لري، واجبات لري چې هغه به په فقه کې په تفصیل سره تاسې ویلي یا به ووایاست. نو هلته به ته اول غسل وکړې. د نارینه لپاره به یو لونګ لاندې واچوي، یو څادر او یو څادر به بره په ځان تاو کی. نور به خولي لنګوټه دا نه په سر کوې، بوټان موزې به نه په سر کوې، چپړې به پښو کې، چپلق را پامې کني. او نور به د حج او د عمرې احرام به وتړې. که د حج و به وایې اللهم انی ارید الحج، که د عمرې و به وایې اللهم انی ارید العمره فیسرها لی. که دواړه به ذکر کې اللهم حج عمره دی یو ځای کول حج قران و. اللهم انی ارید الحج والعمره فیسرهما لی. او بس لدې نه وروسته به لبیک اللهم لبیک ووایې. 2 رکعات لمونځ به وکړې بیا به لبیک اللهم لبیک ووایې. نور ذاتې ته محرم سوې، که د حج احرام دی اچولی و ته محرم سوې، که د عمرې احرام دی کړی و را روان به سې بیت الله پلو. نور خو خپله طریقه ده. له دې نه وروسته ته ښکار نسې کولی. که غرڅه مخې ته راغی ته یې نسې ښکار کولی. سوی دې مخې ته راغی ته یې ویشتلی نسې، رانیولی هم نشې. کفتره دې چېرته ولیده، د کفترې جاله دې ولیده، هګۍ دې ولیدې، بچیان دې ولیدل د کفترې د مرغانو. د یو تم ته لاس وروړی نسې، ویشتلی مړ کولی دا یې نسې. دارنګه خپلې بیبي ته نسې نږدې کېدی له دې نه وروسته تر څو چې د حج او عمره دا خلاص کړي نه وي، بېرته د ځان حلال کړی نه وي. دغو سړي ته محرم وایي څوک چې د حج احرام وتړي، ځکه د ډېر څیزونه په ځان حرام کړل. او دغو جمع یې حرم راځي. الله تعالی اوس د دې حکم بیانوي. وای دا د حج او د عمرې احرام سم وتړل
ګوري بیا به ښکار نه مړ کوئ، بیا به صید دا به نه مړ کوئ، دا به نه نیسئ. او که چا مړ کو هغه به د دې جزا ورکوي، د دې بدله به ورکوي، په ده باندې یو بدله لازمیږي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړئ، لا تقتلوا الصید، تاسې مه وژنئ ښکار، شما نکشید شکار را، لا تقتلوا تاسې مه وژنئ الصید ښکار، وانتم حرم، په داسې حال کې چې تاسې محرمین یاست. دا واو حالیه ده، انتم مبتدا ده، حرمون خبر ده. حرم دا جمع د حرام ده یا د محرم ده. هغه چا ته وایي چې هغه د حج یا د عمرې په احرام کې داخل سوی وي، د حج او د عمرې احرام یې تړلی، هغې ته محرم وایي، جمع یې حرم. په داسې حال کې چې تاسې محرمین وي. ومن قتله، او هغه څوک چې مړ کي، هو دغه صید، ومن قتله، او هغه څوک چې هغه مړ کي دغه ښکار، احرام یې اچولی وي د حج د عمرې او دی دا ښکار مړ کي، منکم د تاسو نه، متعمدا قصدا، یعنی دا قصدا مړ کي، د ښکار اراده یې کړې وي. فجزاء، ومن قتله دا من به شرطیه سي، موصوله شرطیه. قتله منکم متعمدا دا به ټول جمله شرط سي. ومن قتله منکم، او څوک چې دا ښکار مړ کي د تاسو نه قصدا، دا به ټول شرط سي. فعليه جزاء، جزاء دا مبتدا ده، خبر محذوف ده، خبر علیه ده، نو پر ده باندې لازم ده جزا، په ده باندې لازم ده یو سزا. مثال تا د حج احرام تړلی و، د عمرې احرام دې تړلی و، روان وې، په لار کې غرڅه راغی، بس په غشي دې وویستل، په ټوپک دې وویشتل، هغه دې مړ کو. چې مړ دې کو، اوس به ته د دې جزا د دې بدله ورکوې. څنګه جزا به ورکوې؟ مثل د دې به ورکوې. دوه کسان به دلې را پیدا کې، د عدل خاوندان، د انصاف والا، هغه به راسې دا غرڅه به قیمت کی، چې دا غرڅه څومره قیمت لري. مثال هغوی ویل یاره دا غرڅه 100,000 قیمت لري کالداري، بس 100,000 روپۍ به په دې کې به اوس ته 3 طریقې وکړه. یا به په 100,000 باندې یو وزه یو ګډ واخلې، هغه به ولېږې بیت الله ته، چې هغه هلته په مینا کې ذبح سي، د دې غرڅه له ګناه چې ته خلاص ولې. او که دې په دې 100,000 روپو باندې وزه ګډ نه اخیستل، بیا به په دې 100,000 باندې غنم واخلې، یا اوربشي، جوار، هر شی چې تا خوښ وي. که دې غنم واخیستل، دا به بیا نیمه نیمه پیمانه مسکینانو ته ورکې، چې یوه پیمانه تقریبا 3,800 ګرامه راځي، 3 کیلو او 800 ګرامه، او نیم یې نو هغه 1,900 ګرامه، 1,900 ګرامه تقریبا 2 کیلو راځي. 2 کیلو غنم به هر مسکین ته ورکې. او که دې غنم نه ورکول، اوربشي جوار دې ورکول، هغه به بیا پره پیمانه ورکې، 3,800 ګرامه، یعنی 4 کیلو هر مسکین ته به یې ورکې. او یا به که دام نه کوې، بیا به دا غنم چې څومره مسکینانو کفایت کوي، د هغو بدل به روژې ونیسې، بیا ورته ګوري. نو تا د حج او د عمرې احرام تړلی و، په دې کې غرڅه مخې ته راغی، هغه دې وویشتل، چې هغه دې وویشتل، اوس به د دې جزا ورکوې. جزا به څه شی وي؟ جزا یې دا ده چې د دې دا 2 عادلان به راسي، دا غرڅه به قیمت کی، دا غرڅه چې قیمت کو، مثال 100,000 کالداري شوې، په هغې باندې به یو وزه یو ګډ دا به واخلې، اول حرم ته به ولېږي، هلته به ذبح سي، دا یو. دویم، یا به په دغو پیسو باندې غنم، اوربشي، جوار واخلې. که دې غنم واخیستل، هغه به نیمه پیمانه چې تقریبا 2 کیلو راځي، دا به یو مسکین ته ورکې. مثال په دې 100,000 باندې 100 کیلو غنم سو، به توري مثال، نو هر مسکین ته دې 2 کیلو ورکړو، 50 مسکینان سو، 50 مسکینانو ته به تقسیم کې. او که دا نه کوې، بیا دې 50 د هر مسکین په بدل کې روژه ونیسه، 50 روژې ونیسه. نو دا 3 کفارې سولې، ته بیا له دې ګناه چې را خلاص ولې.
ومن قتله او څوک چې مړ کړي دغه ښکار لره منکم د تاسو نه قصدا متعمدا قصدا فجزاء نو په د باندې بدله لازمه ده مثل ما په مثل د هغه څه قتله چې د مړ کړی ده د هغې جزا لازم ده دا جزا به وي من النعم د دغو کورني حیواناتونه یا دا داسې کوم شی مړ کړی ده من النعم د حیواناتونه یحکم به فیصله به کوي په دې مثل باندې ذوا عدل دوه خاوندان عدل د انصاف منکم د تاسو نه هغه مثل به داسې مثل وي جزا به داسې جزا وي هدین په داسې حال کې چې هغه به هدیه وي هغه به هدیه دا هغه شي ته وایي چې تی د بیت الله لپاره ولیږي هدیه آن چیز را میگه که تو را به خاطر بیت الله پیش بکنی که به بیت الله برسه او ذبح شوه نو اوس ته یو ملګري ته مثال ټلیفون وکې چې زه به تا ته 100,000 کالدارې در ولېږم د ماله طرف نه یو وزه بیت الله د الله لپاره په حرم کې ذبح که دې ته هدیه وایي یا ورته وایي د ما لپاره یو اوښ د الله تعالی د رضا په خاطر په حرم کې ذبح که دې ته هدیه وایي نو دغه تاسې کوم جزا وټاکله په دې باندې به یو څاروی واخلې هدیان هغه به هدیه وي داسې هدیه بالغ الکعبه چې هغه به رسېدونکې وي بیت الله لره دا یو په 100,000 به وزه واخلې چیلی به واخلې هغه به هدیه کې پیشکش به کې هدیه به کې بیت الله ته رسېدونکې به وي کعبې ته او کفارتن یا به د دې 100,000 په ځای باندې کفاره ورکې کفاره څه مطلب طعام مساکین هغه د مسکینانو روټۍ ده په دې 100,000 روپۍ به غنم واخلې هر مسکین ته به 1,900 ګرامه تقریبا 2 کیلو 100 ګرامه کم 2 کیلو غنم به هر مسکین ته ورکې طعام مساکین چې هغه کفاره هغه طعام د مسکینانو ده دریم کتا ویل چې نه څاروی بیت الله ته هدیه کوم او نه مسکینانو ته طعام ورکوم روژې نیسم بیا به دا په 100,000 روپو چې څومره غنم کېدل او هر مسکین ته 1,900 ګرامه چې څومره رسېدل هغه مسکینان به حساب کې هغومره روزې به ونیسي مثال موږ تاسې حساب کړی و چې 50 مسکینانو ته رسېږي 50 روزې به ونیسي او عدل ذلک یا برابر د دې صیاما په د باندې لازم ده روژه دی به روژه ونیسي دا جزا ولی الله تعالی تعین کړه که تا په حالت کې احرام کې یو ښکار مړ کو الله تعالی په تا دا جزا لازم کړه په دې سړي باندې لیذوقه تر څو دی وڅکي تا او بچشد وبال امره امی ګناه کار خود را تر څو دی د خپل کار ګناه وڅکي د خو د ګناه کار کړی و سړی د مړ کړی و په حالت کې احرام کې خو ښکار کول حرام ده تر څو د خپل کار ګناه وڅکي عفا الله عما سلف عفو کړي الله تعالی عما له هغو ښکار نه چې تاسې وژلی ده سلف کوم چې مخکې تیر شوی از گذشته الله معافي کرده ومن عاد او څوک چې بیا رجوع وکړي دې کار ته یعنی له دې آیت نه وروسته دی بیا هم ښکار وژني بیا هم دی په حالت کې احرام کې ښکار کوي فینتقم الله منه الله تعالی به بدله واخلي الله به انتقام واخلي منه لدنه اگر کسی باز به کار رجوع بکنه الله ازو انتقام میگیره والله عزیز الله تعالی غالب دی ذو انتقام خاوند دی بدل اخستلو دی اوس بل حکم بیانوي په حالت د احرام کې دی وچ ښکار دا حرام ده هغه ښکار چې هغه په وچه باندې ګرځي لکه غرڅه سویان کفتری مرغان د دغو ښکار حرام ده خو که ته په سمندر کې حج ته راتلې مثال لدیجې نه لاړې په بیړۍ کې حج ته تلې په لاره د مایانو ښکار کولی سي د سمندر د حیواناتو ښکار کولی سي هغه منې نه ده احل لکم حلال شوی تاسو لره صید البحر دا ښکار کول د سمندر و طعامه او دا خوراک د سمندر سي ده متاعا
دا سازو سامان دی ګټې ده. متاع هغه شي ته وایي چې ته په هغې باندې فایده اخلې، هغه شی چې ته په هغې باندې ګټه اخلې. متاعا لکم په داسې حال کې چې دا متاع ده تاسو ته، وللسیاره او لپاره د مسافرینو. سیاره دا صيغه د مبالغې ده. فسار یسیر سیرا فهو سائر په معنا دی روان. مسافر ته سائر وایي ځکه مسافر هم روان وي. سیار په معنا دی ډیر روان. او لپاره د مسافرینو نو د سمندر ښکار کولی سي مایان د سمندر نور حیوانات. وحرم علیکم او حرام ده پر تاسو باندې صید البر ښکار کول دی وچی. بر دا وچی توایی، بحر دا سمندر توایی. او حرام ده په تاسو باندې ښکار دی وچی ما دمتم حرما ترڅو پورې چې تاسې محرمین وي، ترڅو چې په حالت د احرام کې وي دی وچی ښکار دا په تا حرام ده، دا به نه ښکار کوي. واتقوا الله لا الله تعالی نه ویریږئ په دغو احکاماتو کې الذي اغا الله تعالی نه الیه چې خاص دی الله په لو تحشرون تجمعون. لا الله تعالی نه ویریږئ اغا الله تعالی چې خاص دی هغه طرف ته تاسې راغونډیږئ. حشره یحشر حشرا دا غونډېدلو ته وایي، غونډولو ته وایي. دا اصطلاح موږ تاسې مستعملو، دا مې ورځ ویلې وه. لکه مثال اوس دلته په کلي کې د یو چا کار وي، په کاغل اچوي، بیا په کلي کې اعلان وکړي سبا به ټول نوجوانان راسي دما اشر دی. دما څه شی دی؟ اشر. بیا په نوجوانانو کار وکړي روټۍ هم ورکړي. هغه موږ تاسې خو دا خبره په بلاغت او په تجوید سره نه وایو، هغه اصلا اشر نه ده، هغه حشر ده. یعنی سبا به دا ځوانان ټول ما ته راغونډ سي، دما خدمت به وکړي، بیا به زه روټۍ ورکم. دا اصلا حشر ده. حشر راغونډولو ته وایي. نو قرآن کې چې چیرته دا حشر یحشرون تحشرون راسي په معنا دی راغونډېدلو. ویریږئ له هغه الله تعالی نه الیه چې خاص هغې لره تحشرون تجمعون تاسې راغونډېږئ، تاسې را جمع کیږي. په دې دو آیاتونو کې الله تعالی د ښکار حکم بیان کو چې څوک د حج د عمرې احرام وتړي هغه به بیا د وچې ښکار نشي کولی، دا په ده باندې حرام ده. او د سمندر ښکار د بحر ښکار دا کولی سي. او که د وچې ښکار وکړو بیا په ده باندې د هغې جزا لازم ده. جزا یې دا ده چې هغه حیوان به قیمت شي، یا کوم چې تا وژلی هغه ښکار په هغو باندې به بیا یا بل څاروی واخلې، ګډه وزه غوا غویی خوسی، هغه به حرم ته ولېږې. یا به د هغې په قیمت باندې غنم وربشې واخلې، هغه به په مسکینانو صدقه کړې. یا چې هغه څومره مسکینانو ته رسېدل د هر مسکین په بدل به یې یوه ورځ روژه ونیسې. دا یې حکم سو. هلته راغلي وو، دا یوه خبر کوو نورې بس کوو. ومن قتله منکم متعمدا که څوک په تاسې کې دا ښکار مړ کې قصدا بیا په ده جزا لازمیږي. نو له دې خو دا معلومیږي که خطأ جنې مړ سي. مثال د حج د عمرې احرام دی اچولی و، هسې د هوایي غشی وویستل، هغه لاړ په غرڅه کې ولګېدو مړ شو، نو دا به بیا حلال وي؟ نه، دلته په تا باندې جزا لازمیږي اگر که تا خطأ ویستی ده. دا حکم د خطأ هغه وایي په حدیث کې بیان شوی، په آیت کې هغه د قصد او د عمد حکم بیان شوی. تر همدې پورې بس ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله دا د قرآن کریم ترجمه تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کا. که څه زیادت و نقصان شوی تی مخته معافي وکړه. د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب که. زړونه هم د قرآن په علومو باندې روښانه که. ژوند و دنیا و آخرت هم په قرآن روښانه کړه. یا الله د تا د دین خدمت هم نصیب که. یا الله بچان لورګان زامن راته نیکان صالحان که. حاضر مجلس باندې خپل فضل و کرم وکړه. طالبان قاری صاحبان علما با عمل جوړ کړه. په دې محله باندې خپل فضل و کرم وکړه. یا الله دې له طالبان او قاری صاحبانو له دې سره ډېر تکلیف کوي، مشقت تېروي. یا الله ته له خپلو خزانو چې بدلې عوضونه ورکړه. د هرې خرچې د هرې روپۍ د هر صدقه چې دی کوي، یا الله لوی لوی اجرونه ثوابونه ورکړه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق.